او هغه ځای چې تاسو ته ښکاري دا مشهوره ده. دې ته څه وایي څه؟ آبشار. آبشار. زموږ د داسې یو همدغه تیږه تعقیب کړه. ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی. هېواد دی، هېواد دی، هېواد دی او هېواد دی. لسترو ښکلاګانو او ویاړونو برخمند دی وطن دی. کابل ولایت فرزي ولسوالۍ ماشاءالله هغه د سالنګ غر پلوانه چهارمغزو ته هم راورسېدي. ګوره دا یې مخامخ چهارمغز دی. نو واقع د سرسبزه ولسوالۍ ده. داسې وګوره دا پرګي ونیدي حتما. سمځای ورته وایي کاکا پاتې د سمځای وایي که نه ها څه ووایې نه دې نه اخوا هم کلي چې شته غاړه دښته ده څه ووایې پوه شوې داسې د غره کې بسمل کېږي لاره کېږي سمځای ورته وایي پوه شوې ها وهلته داسې موږ شی ده نه دغسې د الله سیل سرې ده څه ووایې خلاص جاسې ښکاري ده دلته ډېر غټ منطقه ده ها دی موږ نری ورور دی. نری ورور ماشاءالله. لاندې وګوره سرسبزي وګوره. دا ورور د سره پالو کوي. نه چکر ملا خوند واخ نه ډېر خوند وکړ یاره. جنرال هغه هندوانه چې خوري چې درته وایم ګوره شکوم نه خو خیر چهارمغز نه چهارمغز نو بال دی. اوهو سبحان الله. خوري جنرال هغه دغه دی هغوی مونږ سره چې د غون ده دغه دی مونږ دغه نه پوه ها ونی چې ټولې پوه ها زه دغه دی صاحب پیدا کړه زه تاسو کته شي فرزي ولسوالۍ او هغه ځای چې تاسو ته ښکاري دا مشهوره ده. دې ته څه وایي څه؟ آبشار. زموږ د داسې یو بغناپاس څه وایې ځای چې دی بیا ګیلاس هغه دی ماشاءالله ماشاءالله. الله دې پکې برکت واچوي. د نري ورور ناکس والا او نامي بوټی عجیبه بوټی دی. ګوره دې بیخ چې دې غټ دوا ده. څه وایې ښه دا وګوره ماشاءالله. یعنې دومره امنیت پکې دی چې ماښام ټیم دی. یعنې ماښام ته ډېر نږدې ټیم دی او کابل نه خلک راغلي. دا د الحمدلله په امارت باندې افتخار کوو چې په ټول افغانستان کې امنیت راوستی دی او ځوانان په ډاډینې سره چکر ته ځي او خپلې میلې کوي. ځوانان دي ګوره ځوانان ځوانانو ټول ستړي مه شئ. جوړ په خیر صد مخه کړئ انشاءالله. ستړي مه شئ خیر سلام تشکر. شه څنګه حساب دی ماشاءالله. دا ډېر لږ ځای دی یاره. نه هغې غم مه کوه راځه ځوانان دي یاره نه والي خو داسې دی وبال دی ځوانان دي یاره. هو دغه له لار راځه
ملګری ولک راوستو مخکې څه ورسره هغه غوسه کړې ښه زمونږ یو ملګری و ننګرهار کې ښه ښه په دې قسم سره هو ولا سمه وګټه نو ها ننګرهار صاحب هغه څه خجا هغه هلک ورک هو ولا دا د سیده کې پیریان موږ راوړو ها ها غسي فرزي ولا سوالي خايستا بشار غزي ابي تدغه واخله لار هلک راوخه ته ځه سره موږ نه مخکې سلام دغه ټیکه تعقیب کا کوم یو ځای دی پاندغي اطلاق دې سره لاس ها څه پته بیا کوم یو او هي دا ځای ماشاءالله راځي وطندارانو افغانانو الحمدلله په افغانستان کې دومره ښایسته ځای لرو چې په نړۍ کې ساری نه موندل کېږي دا وګوره څو سټیپه دی یعنې څو زینې دی چا څوک راختلي هغه معمونه خوري نور دې ګوري کابل ولایت د فرزي ولسوالي نن د دوستانو سره چکر راغلو د اختر څلورمه ورځ وه نو موږ غوښتل چې دغه ځینې ساحو نه ننداره وکړو الحمدلله دومره ښایسته ځای دی چې دلته ډېر زیات ځوانان راځي د چکر لپاره او دغه ساحه چې وګورئ 2-2.5 متره اندازه ده ډېر جګ ځای دی اوبو ته نه راتویږي او دومره امنیت دی دا برکت د امارت اسلامي دی چې په ټول افغانستان کې امنیت راوستي دا د مجاهدینو قرباني ده دا د خپلو افغانانو قرباني ده چې هغوی غواړي خپل وطن ته د امنیت په خاطر کار وکړي نو ټول افغانانو باندې غږ کوم کوشش وکړي د خپل دولت ملاتړ وکړي تر څو زموږ دا وطن او دا ملت پیشرفت وکړي او دلته چې ګورې ماښام ټیم دی نور اذانونه کې هلته وګوره ځوانان ناست دي نو د کابل نه راغلي دي دلته د میله کوي هر یو زخم دی واده اوس پټی لګوا په هر یو زخم دی واده اوس پټی لګوا کیمره خو له یاده وتې وه دوی راوتې وو ورمخونه راشي دغه رڼا ده چې داسې کټه ورته راشي کمره وګوره ولا ورور مې لګیا یو بس فرزي ولسوالۍ ته راغلي یو ښه باغونه دي بس میله م کړې ده ماشاءالله بس انشاءالله ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله کله سیاحت کوي ښه ځکه بس د افغانانو دا غمونه داسې کړي وي چې په ږیره سپین ږیري کړو یاره مخکې ږیره ټکه توره او سپینه کړه بل په ولسوالۍ کې ماشاءالله دا ډېر بهترینه بهترینه شنه ولسوالۍ ده بل امنیت له دیګاره ډېره ښایسته برابره ده خپله چې دیګ خو دغه بیا ډېر نامي خوند کوي او چې بیا کله دیګ چپه شي بیا ډېر خوند کوي دیګ چې چپه شي که نه دا نور تیږې راواخلم انشاءالله نه 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 خلاص دي دا کله چې پکای دغه بیا دا دې پات څه نه نه برن نه وشو